که د خپلې ښځې په خېټه کې د بچی مړ که په دواییګانو باندې د هغه په بدن کې روح پوکل شوی و تا وې یاره د دې بچیانو پالنه بیا څوک کولی شي ډاکټر صاحب یو څه دوایي راکړه چې دغه زنانه دا حمل ضایع شي روح پکې اچول شوی دی تا دا مړ که فکأنما قتل الناس جمیعا لویه عظیمه ګناه دې ترسره کړه خلکو کې ډېر داسې عادت موجود وي اوس هم کله کله دا وایي وله ډېر بچیان ښه نه دي بیا به دې ته روزي څوک ورکوي ګوره یو اسباب دی اسباب به موږ استعمالوو خو په اسباب به دومره عقیده هم نه کوې چې د تا دغه عقیده د اسلام سره په ټکر کې شي اسباب به موږ استعمالوو خو اسباب به مؤثر حقیقي نه بولې دا به نه وایي ولا زه دلته ډاکټر یم که ډاکټري مې ختمه شوه نو زما د بچیانو روزي به ودرېږي ولا زه هلته نجار یم که دغه نجاري مې ختمه شوه نو زما د ماشومانو روزي به بیا څوک ورکوي ولا دلته مې تجارت دی دکاندار یم که دغه دکانداري مې نه وه نو بیا به د ماشومانو روزي څوک برابروي ولا دلته مې په حکومت کې وظیفه ده که دغه وظیفه را باندې ودرېده دا تنخوا را باندې بنده شوه نو روزي به بیا څوک ورکوي دا دارالاسباب دی موږ به اسباب استعمالوو خو البته اسبابو ته به د مؤثر حقیقي نوم نه ورکوو دا سبب به نه وي بل سبب به الله پیدا کړي موږ به ورپام هم نه وي دغه دکان به نه وي بل دکان به الله پیدا کړي یو بل سبب به الله عزوجل زموږ د روزۍ دپاره برابر کړي الله قرآن کریم کې څه فرمایي نحن نرزقهم وإياكم منگ روزی ورکو او تاسو ته هم منگ روزی درکو ان قتلهم كان خطئا كبيرا دي ماشومان وجل الله عز وجل فرمال كان خطئا كبيرا علامة السمرقندي رحمه الله دي معنى كوي كان ذنبا عظيما ويقال كان ظلما عظيما دا یوه لویه ګناه ده او دا قول هم را نکل دی چې دا یو لوی ظلم دی لوی ظلم لویه ګناه ده او یا په ظلمونو کې تر ټولو لوی ظلم دا ده چې ته ماشوم مړ کوې دا دې موږ تاسو ترحم او عاطفه دا هم دا وایي چې د دښمن ماشوم هم څوک نه مړ کوي هغه سړی ډېر ظالم بلل کېږي چې په ماشوم باندې لاس پورته کوي او له ماشومانو انتقام اخلي دا ډېر لوی ظلم بلل کېږي الله دوی ته د ژوند حق ورکړی مور او پلار به یې هم ساتي په ټولنه باندې هم دا لازم دی چې د ماشومانو ژوند وژغوري او د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړي دا په دې ټولنه باندې لازم دي او څوک چې په دې ماشوم باندې لاس پورته کوي دا لوی ناروا عمل بلل کېږي قرآن کریم کې د بني اسرائیلو بیان الله کی من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا د همدې په خاطر چې په خلکو کې دا د وژنو تګلاره ختمه شي الله عزوجل فرمایي موږ په بني اسرائیلو باندې دا فرض وګرځول دا قانون هم په دوی باندې ملازم کړ چې څوک هم یو کس بدون د دې نه چې د دې بل کس وژلی وي مړ کي یو خو دا ده چې یو کس بل کس وژلی دی قتل عمد یې کړی بیا نو دغه قاتل را نیول کیږي او دا قصاص کیږي دا خو په اسلام کې هم دغه حکم شته کتب علیکم القصاص فی القتلى یو دا ده چې بل کس یې نه دی وژلی یو معصوم بې ګناه کس دی او یا بدون د دې نه چې په مخ د ځمکه کې د فساد وکړي کفر ډېر لوی فساد دی کافر هم نه دی داسې یو سړی دی نه یې قتل کړی نه کافر دی نه د کافرو ملګری دی نه د اسلامي نظام نه باغي دی دا ټول صورتونه د فساد دي الله وایي چې موږ په دوی باندې لازم کړلی چې که چېرته یو کس بل کس ووژني بې ګناه یې ووژني خلص د خبرې دا دی فکأنما قتل الناس جمیعا دا داسې ده لکه دا ټول خلک چې د وژلي وي د یوه نفر وژنه د ټولو انسانانو وژنه یو تفسیر د آیت کریمه دا دی په ګناه کې سره یو رنګې دي
ته چې یو سړی بې ګناه د وینې توی کې که د خپل وړکي ماشوم وینې دې م توی کړې که د خپلې ښځې په خېټه کې دې بچای مړ که په دواییګانو باندې د هغه په بدن کې روح پوکل شوی و تا وې یاره د دې بچیانو پالنه بیا څوک کولی شي ډاکټر صاحب یو څه دوایي راکړه چې دغه زنانه دا حمل ضایع شي روح پکې اچول شوی دی تا دا مړ که فکأنما قتل الناس جمیعا لویه عظیمه ګناه دې ترسره کړه داسې ده لکه دا ټول انسانان چې دوی وژړلي وي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا او چا چې بیا د یو چا ژوند وژغوره یو چا ته یې ژوند ورکه دا سبب د دې شو چې له مرګه یې رابچ که یو سړی کوهي ته لویږي تا راونیو یو سړی سخت مریض دی تا معالجه ورباندې وکړه الله عز وجل ته د دې ژوند دپاره سبب وګرځولي فکأنما احیا الناس جمیعا ثواب او اجر هم دومره دی لکه دا ټولو انسانانو ته چې تا ژوند ورکړی وي الله عز وجل دی زموږ د ماشومانو د ټولې نړۍ د مسلمانانو د بچیانو ژوند دی الله عز وجل وژغوري